حالانکه چې کشنۍ په نس کې وي زنانې ته الټۍ ورځي، زنانه په دوای چلاوي، د زنانې ډوډۍ په تکلیف وي، د زنانې ناسته په تکلیف وي، د زنانې ولاړه په تکلیف وي، د زنانې خوب په تکلیف وي. دا ډیر مشکله مرحله وي. په دا وجه چې کشنۍ پیدا سي الله د دې زنانې ټولې ګناهونه معاف کړي. کشنۍ چې د زنانې پیدا سي یو فرشته راسي و دې زنانې ته ووایي ای زنانې تا نه میاشتې ډېرې خوارۍ ویوړې، ډېر تکلیفونه دې ویوړل، کشنۍ دې به دې په نس و، د دغه کشنۍ دپاره تا به د کور ډوډۍ هم پخوله. ای زنانې تا به وړه هم تنتې کول، ای زنانې تا به ځای هم جارو کاوی، ای زنانې تا به میلمنه رالل د هغو خدمت به دې هم کاوی، دلته دې بچی هم په تکلیف و، په دواو دې ګزاره وه، نه بچی دې په تکلیف و، اور بیا دې ناسته ولاړه په تکلیف وه. د دغه بچي د پیدا کېدو په برکت سره، د دغه خوارۍ د تکلیفو په برکت سره ای خورې مورې الله ستا ټولې ګناوې در معاف کړي. دغه زنانه که د بچی د پیدایش پر ټیم باندې وفات وکړي، دغه جنانه بغیر حسابه به کتابه جنت ته روانوي. دغه زنانه دومرې خوارۍ دومرې تکلیفونه زنانه وړي